السلام علیکم او ستړي مشه وکیل خان یم د امریکا میریلینډ ریاست ته او بالټیمور هاربر ټنل دی. بالټیمور هاربر ټنل مطلب دا دی تاسو دا درو خیمه دی وخت کې مونږه دا ټنل چې کوم دی د اوبو په میانس کې تیر شوی دی بالټیمور هاربر ټنل او د دې ټنل سره خوا کې چې کوم هاربر دی یا چې کوم بندرګاه ده یا د سمندري اډه ده د هغې نه دنیا ګوټ ګوټ ته سامانونه شیزونه او کنټینرې او شیزونه ورلېږلي کېږي. نو زه په ټنل کې یم لږ رش هم دی پکې هسې خو سپیډ پکې چې کوم دی نو 50 میله د 1 غنټې په رفتار سره دی او ما کاکاجي واورېده سرداري ټکر صاحب یو ورځ یو صحرا کې په ښکاروتې هم روان او یو ګلاب مې ولاړ ولید نو بس مونږ هم مثال هغه ګلاب خو نه ازغې دی خو کیسه داره چې کوم دی نو روان یو بار چې وروځم دغلته پولیس دغه بیا ګزمي ولاړي کاپلي ولاړي زه بیا موبایل لاندې کوم خو ټنل چې کوم دی نو تقریبا د میل د پاسه دا ټنل دی چې کوم چې په اوبو کې ګوره که تاسو د نیویګیشن کې وګورئ نو نیویګیشن کې به تاسو ته ښکاري مخامخ مونږ په اوبو کې وینئ دې وخت کې مخکې رش هم دی او زه نیویارک ته روان یم د امریکا نیویارک ایالت ته روان یم کم چې نږدې زه به رسمه 200 میله لار د اپ سټیټ نیویارک ته روان یم هلته هم د ویډیوګانې جوړوم کار مې دی سو هغې پسې روان یم نو بس په دې کې روان یو دا ټنل چې کوم دی دا د دې طرف هم څو رنګ دی او د هغه طرف هم څو رنګ دی دا تقریبا 4 ټنلې دي کوم چې په اوبو کې تېرې شوي دي دننه او مونږ به څو شیبو کې دې نه بار مخامخ رڼاګانې زما را شیشه لږ څخه ده د ګاډي ده زما شیشه خو نه د ګاډي شیشه یادوم شاته راپسې ګاډی را روان دی زما را موبایل ورته ښکاري نو نیویګیشن کې خو به تاسو ته ښکاري اوس مونږ د اوبو نه رو چې کوم دی نو وچې ته یا چې کوم دی نو هغې ته ورړېږو کوم چې دا ټنل چې کوم په اوبو کې تېر شوی دی هاربر ټنل دی که نه غوږ کېری ورته تاسو تماشه کوئ نو مخامخ رڼاګانې هم دي شیشه ریفلیکشن هم دی تاسو ته به زما سپیډ هم ښکاري زما نه بلکې د ګاډي که نه مونږ دې وخت کې زه خو 100 میله د 1 غنټې په رفتار روان یم خو اصل کې چې کوم دی نو ګاډی 20 میله د غنټې په رفتار سره روان دی نو څو شیبو کې مونږ د ټنل نه وځو له خیره سره که الله کړی خیر وي ژوند د ژوندو او خیر خیریت وي نو دا بالټیمور هاربر ټنل تاسو په ګوګل ماما کې وګورئ او ډېر اوږد دی او د معلومات دا بالټیمور چې کوم دی نو په میریلینډ کې چې کوم دی نو یو علاقه ده او د بالټیمور ډاون ټاون ډېر زیات مشهور دی او زیاتره پکې تور پوستې پاتې کېږي نو زه موبایل لاندې کوم ځکه چې بار چې وروځي نو پولیس ماماګان وي حکومت دي نو حکومت نه خو تاسو ته پته حکومت سره نه کېږي بس دا مونږ د سورنګ نه راووتو د ټنل نه کوم چې بالټیمور هاربر ټنل دی ځکه چې دلته په امریکا کې هینډ هیلډ یا په لاسو کې نیول شوی موبایل هغه غیر قانوني دی 8 روپۍ رانه په دې ټنل کې را تېروتو واغستې $8 مونږ پر ټنل نه راووتو له خیره سره او دا د هاربر دی بندرګاه ده او هم د دې سره بس مزې کوي چرچې کوي هم په خپله خرچه باندې او والسلام.